بړکی ما ګومان کوم چې په کیمرا کې به د راتلو موقع ترلاسه کړم، په تلویزیون کې به مې وګوري او زه به ډېره مشهوره ستورې شم. ټول ګاونډیان مو چې دي که نه هغوی به مې وپېژني. مشرې خوښې خو مې له ما نه یم نوکره جوړه کړې ده. ګوره که نه د کور کارونه راباندې کوي. چټکي ما خو تر ټولو غوره ښایسته او ګرانه ساړی اخیستې وه. راته داسې ښکاري چې په کمره کې راتلل زموږ په قسمت کې نشته. حسنه بړکي په دې کور کې که نه زموږ قسمت د مشرې خوښې په لاسونو کې دی. د هغه په امر د هغه په اشارو باید موږ دواړه وناسو. ښه نو داسې څه وکړو چې دا هر څه بدل شي او موږ دواړه چټکي ستا په ذهن کې کوم پلان شته؟ بړکي یو پلان خو لرم چې په هغه سره به موږ دواړه ستوري شو او بیا مشره خوښې به مو راباندې په غوسه نه شي. اوهو چټکي نیکي او پوښتنه زر ووایه چې څه پلان دی. ګوره دا پروګرام چې دی که نه لیور جانې پر مخ بیایي همداسې ده که نه. نو که د کومې ستونزې له کبله لیور جان په هغې خپرونه کې ګډون ونه کړي نو ټول به د یو کس په لټه کې شي. نو په دې کور کې تر ټولو ښایسته تر ټولو پوهه او تر ټولو هوښیاره انسان څوک دی بړکي خورې چې دا خپرونه په ښه ډول مخ ته بوځي؟ څوک دی چټکي؟ اوهو لیونی زه او ته یو که نه. زه او ته کله چې لیور جان د خپرونې ته حاضر نشي نو ټول به مونږ وټاکي د خپرونې لپاره او بیا زه او ته مشوره کیږو. هو واوره درته وایم چې د کار لپاره باید څه وکړو. پوه شوې که نه بړکي چې موږ دواړه باید څه وکړو؟ چټکي اوس دا پروګرام لیور جان نه بلکې زه او ته مخ ته بیایو او داسې مخ ته یوسو چې خوښې جانبه زموږ د لاسلیک لپاره په موږ پسې منډې ووهي. اوس که نه ته دې خپل کار وکړه زه مې خپل کار کوم. سمه ده. ته دلته څه کوې؟ زه که نه راغلی وم چې لیور جان مې وګورم. د هغه خو به کوم څه په کار نه وي. داسې ده که نه چې په ښایي ژوبله شوې ده او خوراکی ګرځېدلی نه شي. نو ځکه دا کار زه کوم. ته لاړه شه او ما ته چای راوړه. سر مې ډېر درد کوي. لاړه شه نو. اوهو سر دې چې درد کوي نو لاړ شه او په کوټه کې ارام وکړه که نه. زه هم درپسې درځمه. لیور جان نه زه پوښتنه کوم چې کوم څه یې په کار دی او که نه. اوهو تاسو لاړ شئ که نه زه درپسې درځمه. ته لاړ شه ځه. واوره ستا نوم څه دی؟ ټاپکي که نه؟ تا که نه د دروغ ورور په کوټه کې کوم څوک غواړي؟ مګر زه خو همدا اوس له هغه ځای راغلم. سمه ده مزه زما یې څه که په شوټینګ کې کومه ستونزه پیدا شوه نو ما ته بیا ونه وایې. اوهو دا چیرته وړې؟ دا همدلته پرېږده. داسې خو نه کېږي چې دا په لاس کې هرې خوا ته وګرځوې که نه. زه په دې باندې پام کوم. ته لاړه شه ځه که نه. ورندارې کوم څه دې په کار دی؟ نه نه لیور جانه زه خو د دې لپاره راغلی وم چې څه چې دی تاسو ته سم میک اپ کړی او که نه؟ اوهو وروره لیور جان ته وګوره که نه میک اپ دې سم ورته نه دی وهلی او ویښتان دې ورته سم نه دي جوړ کړي. لږ یې سم جوړ کړه که نه.
اوهو ما ته ولې ګورې زما نه د لیور جان ویښتان جوړ کا جوړ کا تاسو دا کنه لیور جانا چې په کور کې شوټینګ لرو نو زه خو ستاسو لپاره دومره کولی شم کنه اوهو وروره څه کوې شاته راشئ او دلته ودرېږئ کنه دا وګورئ دا د دې ځای ویښتان وګورئ اوهو ښه سم یې جوړ کا شاته یې وګوره لږ هغې خوا ته م لاس ووهه هغه خوا یې سم جوړه که که نه بس مېرمنې اوس وګورئ صحیح ده که نه هو ډېر ښه دي او اوس وګورئ څومره ښایسته ښکاري که نه ښه نو زما کار خلاص شو اوس نو زه ځمه سمه ترېور جانه مېرمنې ته د کمرې په لاین باندې ولاړه یې زه ډېره بښنه غواړم زه چا غوښتې ومه مېرمنې هلته خو د هیچا په کار نه ومه نو زه درته دروغ وایم مېرمنې زموږ یو بل لاین هم په کار دی سمه ده زه یې ګورم سمه ده څه وکم دا جامې څنګه ککړې کړم تر څو درو ورور له دې پروګرام نه پاتې شي اوف بړکي ای بړکي یو ځل لاړه شم او د کمرې مخې ته تمرین وکم زما پروګرام به له دروف نه هم ښایسته وي دا سټډیو ولې تشه ده بخښنه غواړم څو شېبې وروسته زما پروګرام پیلېږي ما باندې ملنډې وهئ سټډیو ولې چمتو نه ده ټولې کمرې او شیان چېرته دي مېرمنې ټول د ښاغلي دروف کور ته وړل شوي دي او ښاغلی دروف هم له خپل کور نه خپرونه مخته وړي څه هو مېرمنې مېرمنې ما غوښتل هم دا درته ووایم چې ښاغلی دروف له کور نه خپل پروګرام مخته بیایي او مېرمنې زه خپله د تخنیک له څانګې نه خبر شوم او دا ټول کارونه چې دي که نه د هغې تبکي دي تبکي هو مېرمنې دې تبکي خو ستاسې پروګرام هم درنه واخیسته د پروګرام ټول چمتووالی نیول شوی اوس یو کار کوم زه به د ښاغلي دروپ جامې یوسم اوه تبکي دا سمبوسې واخله دومره کار دې کړی ستړې شوې به یې لږې وخوره نه مننه اوهو وخوره که نه مشرې خواښې ویلي چې په تا باندې ډېر ښه پام وکړو واخله که نه واخله دا چټني هم واخله تبکي دا تا څه وکړل ما خو که دې چټني نه خوړه نو نه به دې ویلي به که نه د درو ورور په جامو باندې دې ولې چټني تویه کړه بخښنه غواړم
اوس به څه وشي؟ دا یخنقاق مې کنه په ډیره مینه دروف ته اخیستی دی همدا چې دروف چمتو شو کنه نو دا ورته ورکړه دې کار لپاره زه دلته په بل هیڅ چا باندې باور نشم کولی لوري ته پوهېږي هیله کوم راشه دا د ښاغلیه میک اپ مو خلاص شو اوس تاسو جامې بدله کړئ دروفه پروګرام ته یوازې 15 دقیقې پاتې دي زه خو چمتو یم کنه تاسو خو ماته یخنقاق راوړو کنه مورې ما خو هغه ډېر وخت مخکې کتاب ورکړی و هغې ته نه دی درکړی انا مورې بخښنه غواړم وروره مهرباني لاړ شي تبکي ته ووایې کوم یخنقاق چې ما دروف لپاره ورکړی و هغه دې زر ماته راوړي په سترګو دروف رو چیرته دی 9 بجې کیږي ښاغلی دروف به اوس راشي سمه ده ښاغلی دروف چیرته دی هغه نه ده چمتو شوی زه نه پوهېږم ورشه ویې ګوره چټکي اوس نو لوبه پیلېږي ټول پوښتنې کوي چې دروف ورور چیرته دی دروف ورور چیرته دی دروف ورور چې په هر ځای کې وي کنه خو موږ دوه همدلته یو همدا چې 9 بجې شي بیا ګوره دا خپرونه کنه زه او ته مخ ته بیایو واه زه ډېره وارخطا یم هه تا طبکې لیدلی د ښاغلی دروف یخنقاق هغې سره دی وروره لیمو او شات در سره شته زه ریرکه غواړم چې راپاک کړم دا واخلئ شات او دا هم لیمو او چاړه چټکي که چیرې خوښې جانه پوه شي که نه چې د دروف ورور یخنقاق ککړ شوی نو هغه به تبکي ته څه ووایي څه تا دومره جرأت وکړ چې زما د دروف زوی یخنقاق ورته ککړ کړي اوس به ته خپله سزا وګورې ته تبکي هغه زه ترورې بخښنه غواړم تبکي به سزا وګوري او موږ دواړه به په دې خپرونه کې ټوله نړۍ وګوري راځه نو لاړې شو زه نو چکر راځه تبکي په راتلو کې ولې دومره ځنډ وکړه مورې د پروګرام پیلېدو ته لږ وخت پاتې دی تاسو ماته بل یخنقاق راکړئ دروفه صبر وکړه 2 دقیقې صبر وکړه هغه تبکي به اوس راشي مورې ته ولې نه پوهېږې هسې نه ناوخته شوې که نه هیله کوم ماته بل یخنقاق راکړې مورې زویا او مورې هیله کوم مورې دروفه دا څه دي څه شوي دي مورې المارۍ خو دې تړلې ده زویا تړلې ده مګر زه خو هېڅکله هغه نه تړم هو که نه او کیلي هم پکې نشته څنګه پاک شه هله پاک شه اوس وایه زه درته څنګه ښکارم د یوې نامتو خپرونې 2مه شمېره میلمه پاله ښه نو لومړی شمېره څوک ده البته چې زه یمه ښه په هر حال چټکي تا ولې داینه کې په سترګو کړي دا سټایل دی بړکي سټایل نامتو خلک که نه هغوی هم داسې کوي رښتیا بړکي اوس خو لیور جان راتلی نه شي زه او ته به لاړ شو او هغوی ته به ووایو چې دا خپرونه موږ دواړه مخ ته بیایو سمه ده څومره به خوند وکړي که نه ټول به خوشحاله شي او زموږ د دواړو پښو ته به ولویږي او وبه وایي چې واه واه چټکي تاسو دواړه خو زموږ عزت وژغوره اوهو ته خو د دا کار پرېږده که نه چې لاړې شو هو
دروفه زویه ده څه روان دي په بچې کېږي نه د طب کې کوم خبر شته او نام ستا د یخن قاق او د المارۍ کې لیم خدای خبر چېرته ده زما لور ډېر زحمت باسي هغې سره مرسته وکړه خدایه چې د هغې خپرونه په خیر تېره شي مورې که ستا عبادت خلاص شوی نو راځه چې خپرونه شروع کېږي زر کوه چې ناوخته کېږي سمه ده درځم دا المارۍ چا تړلې ده او هېڅ نه پوهېږم دا ټول مورې پام کوه دروفه کلمې پیدا کړه بل یخن قاق به درته راوباسم ښه هو مورې لږ زر کوه چې ناوخته شوې ده هو بس دا واخله واغونده سمه ده هو ده طب کې لورې ته چېرته وې ترور هغه ده کومه خبره نه ده اوس دا یخن قاق مو په کار نه دی دروف زوی مې دا اغوندي که څه هم ډېر مې زړه غوښته چې د نن پروګرام کې هغه دا یخن قاق واغوندي خو کومه ستونزه نشته راځه مورې زه هم دا یخن قاق اغوندم 2 دقیقې وخت نیسي واخله وروره یو ساعت کېږي دلته په تمه یم خو دروف هېڅ نه ښکاري نن خو خپرونه شته که نه خپرونې ته خو یوازې 10 دقیقې پاتې دي یاره ښاغلی دروف چېرته دی زه نه پوهېږم بړکي راځه چې مونږ که نه د دې کار کوونکو مخې ته ورشو او همدا چې دوی مونږ دواړه داسې وویني نو مونږ ته به ډېرې زاری وکړي او وبه وایي چې هیله کوم زمونږ خپرونه مخته بوځه که نه هو او موږ به په پیل کې لږ نازونه وکړو وروسته به بیا ومنو چې دا پروګرام مخته بوځو هو راځه هیله کوم غلی شئ ښاغلی دروف راغلی دی موږ خپل پروګرام پیلوو چټکي دا زموږ پلانونه څنګه خراب شول نه خو موږ ستوري شوو او نه موږ خواښې موږ پسې د لاسلیک لپاره راغله که نه دا ټول که نه د هغې طبقې له لاسه شوي دي زموږ سام صفا پلان یې هغې نجلۍ له منځه ویوړه ټولې کمرې چمتو دي چمتو شئ پیل کوئ تاسو ته ښه راغلاست وایم د خپلې خوښې پروګرام ته ستاسې اواز هو دا سیر لیله کومه شو هو ورونو ملګرو کوم څوک شته دا له دې ځای لرې کوي هله بخښنه غواړم هغه ته لاس مه ور وړئ که نه نو پلارجان به مو لاسونه مات کړي واوره که نه د خپرونې پیلېدو ته یوازې 2 دقیقې وخت پاتې دی دا تاسې څه کوئ زه څه کوم کوم څه چې کوي هغه رام پیاري کوي رام پیاري یوازې ستاسو په خبره پوهېږي تاسې ښه پوهېږئ هغه بیرته راوغواړئ د دروف ټولې هڅې به په ولاړ شي که په غلط ځای کې زحمت باسي نو بې ځایه کېږي خو به کنه